ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه او ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. اشرف غني وایي 50 سلنه افغانان د جمهوریت نظام ملاتړي او 4 یا 8 د طالبانو دي. ښاغلي غني دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې د افغان دولت او طالبانو مرکزي پلاوي لا هم په دعوه کې دي، خو د سولې د خبرو په کړنلاره لا یوې هوکړې ته نه دي رسېدلي. جاپان هیواد د واکسینونو برابرېدو لپاره له د افغان دولت سره 8.1 میلیون ډالر مرسته وکړه. د دې مرستې هوکړې لیک د روغتیا وزارت د وزیر جواد عثماني او په کابل کې د جاپان د شارلافر ترمنځ لاسلیک شو. د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله د ازبکستان پایتخت تاشکند ته تللی. ټاکل شوی چې عبدالله د دغه سفر پر مهال د یاد هیواد له جمهور رئیس بهرنیو چارو وزیر او نورو لوړپوړو چارواکو سره وویني. نوموړي له ازبکستاني چارواکو سره پر افغان سوله او د دوحې پر مذاکراتو بحث وکړي. د افغان ځواکونو لوی درستي جنرال یاسین ضیا وایي بهرني قوتونه د اړتیا په صورت کې د افغان ځواکونو هوایي ملاتړ کوي. هغه ویلي دا همکاري د دوحې هوکړې مطابق ترسره کیږي. نوموړي دغه راز ویلي طالبان سولې ته هیڅ ژمن نه دي او په خبره یې دا ډله د بهرنیو ترهګرو سره لا هم ژورې اړیکې لري. عمران خان وایي د شانګهای سازمان غړو هیوادونو مشرانو ته ویلي پاکستان له افغان سولې بهیر ملاتړ کوي. افغانستان کې جګړه یوازې د خبرو له لارې حل کېدای شي. موږ د افغانانو په مشرۍ له سولې له بهیر ملاتړ کوو. افغانستان کې تاوتریخوالي کمیدل حیاتي ارزښت لري.